سلامونه دوستانو، الماني په پښتو ژبه جلزۍ سره په خیر راغلی. نن ورځ به تاسو د الماني ژبې د معرفي مهم لغاتونه در وپېژنم، کوم چې د الماني ژبې A1 کتاب لومړنی اساسي درس او د امتحان یو له مهمو اساسي سوالونو څخه ده. او بیا په راتلونکو نور درسي ویډیوګانو کې به تاسو خویندو او ورونو لپاره په جلا جلا ډول د الماني ژبې معرفي مکملې جملې وړاندې کړم، تر څو ستاسو د A1 کتاب یو مهم سوال په مکمله توګه حل سي. نو راځو شروع کوو یې دویچ الماني، او که چیرې بیا تاسې وایي الماني ژبه نو وایي به دویچ شپراخه، نامه نوم، آلته عمر یا سن، لند هیواد، اونورت استوګنځی او یا هم ولایت یا ښار، شپراخن ژبې یا لهجې، بیروف دنده یا هم کار، هوبیز تفریحات او یا هم سرګرمیانې. که غواړئ چې تاسو ورونو او خویندو لپاره همداسې لنډې درسي ویډیوګانې جوړې کړم، نو د نور درسي ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او نظر مو هېر نشي. مننه، یوه نړۍ.